د بقره مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان دوهمه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده. 280 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 185 آیات څخه اوري. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. رمضان هغه میاشت چې په هغې کې قرآن نازل کړی شو چې د انسانانو لپاره له سره تر پایه هدایت ده او داسې څرګندې لارښودنې پکې دي چې د سمې لارې ښوونکي او د حق او باطل یو له بله په ډاګه بیلونکي دي. له دې کبله څوک چې له دې وروسته دا میاشت ومومي پر هغه لازمه ده چې دا ټوله میاشت روژه ونیسي او که څوک ناروغ یا مسافر وي نو هغه دې په نورو ورځو کې د روژو شمیر پوره کړي. الله پر تاسې آسانتیا راوستل غواړي، سختی راوستل نه غواړي. له دې امله تاسې ته دا طریقه ښودله کیږي تر څو تاسې د روژو شمیر پوره کړای شي او په کوم هدایت چې الله تاسې سرلوړي کړي یې په هغه سره د الله لویي وستایئ او شکر کوونکي اوسئ. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. او ای پیغمبره، زما بندگان کله تانه زما په باب پوښتنه وکړي نو هغو ته ووایه چې زه ورته ډېر نږدې یم. بلونکی چې کله ما وبلي زه د هغه بلنه اورم او ځواب ورکوم. نو هغو ته ښایي چې زما بلنې ته لبیک ووایي او پر ما باندې ایمان راوړي. ته دا خبره هغو ته واوروه، کیدای شي چې هغوی سمه لاره ومومي. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ستاسې لپاره د روژې په شپو کې خپلو میرمنو سره یو ځای کېدل روا کړای شوي دي. هغوی ستاسې جامه او تاسې د هغو جامه یاست. الله ته څرګنده شوه چې تاسې په پټه پټه له خپلو ځانونو سره خیانت کوو، خو هغه ستاسې ګناه وبخله او در تیر شو. اوس تاسې له خپلو میرمنو سره د شپې یو ځای شئ او کوم خوند چې الله تاسې ته روا کړی دی هغه واخلئ. همدارنګه د شپې له مخې خورئ څښئ تر هغه وخته چې د شپې د ترږمۍ له تورې لیکې نه مو د سپېده داغه څړیکه تر سترګو شي. له هغه وروسته دا هر څه پرېږدئ، تر شپې پورې خپله روژه بشپړه کړئ. او کله چې تاسې په جماعتونو کې څیله یاست یعنې اعتکاف کوئ نو د خپلو میرمنو سره نږدېوالی مه کوئ. دا د الله وضع کړي حدود دي، دې ته نږدې مه ورځئ. دغه شان الله خپل حکمونه خلکو ته په ډاګه څرګندوي، ښایي چې هغوی له ناوړه چلند نه ځانونه وژغوري.
ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. او تاسې مو په خپلو منځو کې یو د بل مال په ناروا توګه خورئ او مو هغه حاکمانو ته په دې غرض وړاندې کوئ چې تاسې ته په قصدي توګه او ظلم سره د نورو د شتمنۍ د خوړلو فرصت په لاس درشي په داسې حال کې چې تاسې پوهیږئ. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. خلق له تا څخه د سپوږمۍ د نری کېدو او غټېدو په باب پوښتنه کوي. ووایه دا د خلکو لپاره د نیټو ټاکلو او د حج نښانې دي. دا هم ورته ووایه چې دا څه نیکي نه ده چې تاسې خپلو کورونو ته د هغو د شا له لوري ننوځئ. اصلي نیکي خو دا ده چې انسان د الله له خفه کولو نه ځان وژغوري. نو تاسې خپلو کورونو ته د دروازو له لارې ورشئ. له الله نه ویریدونکي اوسئ ښایي چې بریالیتوب در په برخه شي. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. او تاسې د الله په لار کې له هغو کسانو سره وجنګیږئ چې له تاسې سره جنګیږي خو تیری مه کوئ چې الله تیری کوونکي نه خوښوي. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. له هغو سره وجنګیږئ هر چیرته چې ورسره مخامخ شي هغوی وباسئ له کومه ځایه چې هغو تاسې ایستلي ځکه که وژل هر څومره بد عمل دی خو فتنه له هغه نه هم ډیره بده ده او مسجد حرام ته نږدې چې تر څو پورې هغوی له تاسې سره نه وي جنګېدلي تاسې هم ورسره مه جنګیږئ خو تر څو پورې چې هغو هلته له جنګېدو نه لاس نه وي اخیستی نو تاسې هم بې له کومې اندېښنې هغوی ووژنئ چې د داسې کافرانو هم دا سزا ده. بیا که هغوی منع شول نو وپوهیږئ چې الله بخونکی او رحم کوونکی دی. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. تاسې له هغو سره جنګیږئ تر دې پورې چې فتنه پاتې نشي او دین د الله لپاره شي. بیا که هغوی لاس په سر شول نو وپوهیږئ چې له ظالمانو پرته د بل چا په ضد لاس غځول روان نه دي. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. د حرام میاشتې بدله همغه حرامه میاشت ده او د ټولو حرمتونو مراعات به یو شان برابر وي. نو که څوک پر تاسې تیری وکړي تاسې هم په همغه ډول پر هغه تیری وکړئ. البته له الله نه په ویره کې اوسئ او په دې وپوهیږئ چې الله د همغو خلکو ملګری دی چې د هغه د حدودو له ماتولو نه ډډه کوي. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. د الله په لار کې مال ولګوئ او په خپلو لاسونو خپل ځانونه په هلاکت کې مه غورځوئ. د ښېګڼې لار غوره کړئ چې الله ښېګڼه کوونکي خوښوي.